دوستانو په نننۍ ویډیو کې د یو کلنې ویزې په اړه زه ستاسو درې مهمې پوښتنې جوابوم چې یوه یې د بندېدو په اړه ده، دوهمه پوښتنه وطن کې وخت تېرولو په اړه ده او دریمه پوښتنه د 2 کلنې په اړه ده. مخکې له دې نه چې دغه ویډیو پیل کوم ستاسو څخه هیله کوم چې دغه ویډیو در سره لایک او شیر کړئ تر څو زیاتو کسانو ته ورسیږي. راځو اولې پوښتنې ته چې نن سبا وخت کې زیات ملګري پوښتي چې نوي کال په رارسېدو سره یو کلنې ویزې بندیږي. اول زه دې ته سوچ وړی یم چې د بعضې خبرې څومره په اسانۍ سره خورېږي او څومره په اسانۍ سره تاسو پرې باور کوئ. نو لږ په خبره باندې سوچ کوئ او معلوماتو باندې سوچ کوئ چې دا به حقیقت لري او که نه. تاسو یو چا نه خبرې اورېدلې نه وي نو بیا هم پوښتنې شروع کړي او خلکو ته هم رسوئ چې ما خو داسې واورېدل چې یو کلنې ویزې بندیږي. ګورئ دوستانو، زه به راشم دې پوښتنې جواب ته. یو کلنې ویزې په اړه تر اوسه پورې هېڅ کس ته معلومات نه کېږي چې دا ویزې به نوي کال په رارسېدو سره بندې شي او که نه. نو تاسو ولې بې وجه ځینې خبرې خوروئ او ولې دومره زر پرې باور کوئ؟ نو څه به زه ووایم؟ خیر، په هر صورت نو په الحال یو کلنې ویزو بندېدو په اړه هېڅ هم نشته. که چیرې څه وو بیا به آینده کې سره خبرېږو. بلې خبرې ته به راشو چې هغه په وطن کې وخت تېرولو په اړه ده. کم چا چې یو کلنه ویزه لګولې ده دوی کولی شي چې وطن کې تر 180 ورځو پورې وخت تېر کړي. څو پورې؟ 180 ورځو پورې چې تقریبا 6 میاشتې کېږي. خو ورځې شمېرئ ځکه بعضې میاشتې داسې راځي چې هغه 1 دیرش وي. نو داسې نه چې هلته یو 2 ورځې در باندې اوښتي. تاسو بس څه کوئ؟ صرف ورځې به شمېرئ چې 180 ورځو پورې تاسو قانونا حق لرئ چې پاتې شئ، د دې نه اضافه به وخت نه تېروئ. بلې پوښتنې ته راځو چې هغه د 2 کلنۍ په اړه ده. نو خیر، تر اوسه پورې کومه یو کلنۍ ویزه چې ده هغه 2 کلنه شوي نه ده. که چېرته شوه یا چېرته حکومت نور هم مهربان شو نو بیا به په هغې باندې هم سره خبرېږو. خو هغې لپاره تاسو څه کوئ؟ احمد ټایمز تعقیبوئ. سمه ده. او کوم څوک چې دغه ویډیو په ټیک ټاک کې ګورئ ستاسو څخه هیله کوم چې اکاونټ هم در سره فالو کړئ. ولې چې احمد ټایمز کومې فیسبوک پاڼې چې دي په هغه کې څه نه څه تخنیکي ستونزه راغلې ده. نو په الحال به زیاتره معلومات د دې له لارې درته خپرېږي. سمه ده. مننه.